څنګه دي اعوذ بالله من الشیطان همچونی زهری و تریاکی کی دید همچونی دمساز و مشتاقی کی دید. حضرت مولانا روم صاحب مبارک وایي همچونی په مثل د نل زهر قاتل و تریاقی دوا چې چا دید لیدلی اوس دا جمع د ازدادو پکښې کې راغلې ده دوه ازداد پکښې کې یو ځای شوي. تریاق دغه د مساکلات ښه تریاق نه دی یادی چې دا تی ونې ښو ته پسې دي. تریاق یوه یوناني دوا ده 11 جزه ده یو جز پکښې کې دغه دغه دي څه شي دي دغه تریاق یو جز دا پکښې کې نو دا هغه تسمیه د کل په اسم سره ده جز دا ټوله یې په دې سره مسما کړي دي د دغه وجې سره تریاق ورته وایي. نو دا هغه دوا ده هغه دوا د ډېرو امراضو دپاره ده. یو مرض یې دغه دی چې دوا د دغه د څه شي د دغه چې مار خوړلی وي سړی یا لړم خوړلی وي د دغه زهرو دپاره د دیو دپاره دا تحورات هم چې په مثل سره نه یې د نل زهري وژونکي و زهري قاتل و تریاقي دوا ورکوونکي چې چا دید لیدلی. هم چې په مثل سره نه یې د نل دمسازي موافق و مشتاقي شوق درلونکي چې چا دید لیدلی. آیا بل یې داسې دوستو یاد لیدلی دي؟ نل زهري قاتل په حیثیت سره د نفس دغه نل چې انسان اوري چې پر دغه خپل ظاهري معنا باندې پرېږدي په دې سره نفس کشته کېږي نو د نفس دپاره زهري قاتل شو او د روح دپاره دوا او تریاق دی د هغې غذا. که د دې څخه ولي کامل واخلي د خپل ځان او د وجود دپاره نیستو پناه ده د آخرت دپاره هستو بقا ده. دا دواړې چا پکښې کې لیدلي دي چې دا ازداد دې پکښې کې راغلي وي دا دې پکښې کې هم چې په مثل سره نه یې د نل دمساز موافق له هغه نل وهونکي سره و مشتاقي شوق درلونکي و محب کې چا دید لیدلی. دا نل د هغه نل وهونکي تابع دی که نه دی چې په زور یې ویي بوم اواز یې تر خوله راوځي چې کلار یې ویي ډم اواز یې تر خوله راوځي. دا ډول د خدای تعالی اولیاء الله د خدای تعالی په اشاره باندې روان دي. هغو سره داسې معامله د الله رب العزت نه ده لکه زما او ستا سره. زما او ستا سره الله ډېر عظیم احسان کړی دی چې هر څه ډرمان چې په کوو دستي مو خدای تعالی نه راټینګي. د خدای تعالی اولیاء چې دا یو قدم د الله رب العزت د لارې څخه اخواته کښېږدي خدای تعالی یې دستي په ګریب کې راوړي. ولې خو هغه مقام د معرفت یې ورکړی دی هغه بالمشاهده الله رب العزت ویني. زما او ستا دا خو د دلایلو ده نو مشاهده خو به مو زده کړي چې دا علمي یقین پیدا کوي. د مشاهدې رویه چې دی زموږ ته دا د استدلال دی که یو را باندې واوښتي وابۍ مابۍ دلایل مو ټول راپاڅېد نی حدیثی را پرخون می کند قصه های عشقی مجنون می کند. تا په خیال باندې چې دا انسانان و مقام ته د ولایت رسېدلي دي داسې په مسخره رسېدلي. تورسکا 12 یا 16 مې خورم نازکه هر چند کې باشه هغو د نفس مقابله اختیار کړې ده. ببر سرونه شلېدلي ګریوانونه لڅې پښې په غرو کې ګرځي بې له الله د بل چا سره نه کار شته نه دنیا شته نه عشق و محبت شته نه د بل چا سره کار و سریکار شته. نو ځکه هغه مقام ته د ولایت ورسېږي چې څوک د نفس د شیطان مقابله ونه کړي چې دا هغه حقیقي و واقعي و نفس الامر جهاد دی څوک نشي رسېدلی. دغه ظاهري جهاد هر سړی کولی شي لرګی اخیستلی شي چې د امریکې سر ورمات دغه نر څوک دی چې د شیطان ککر یې ورمات دغه سته دا وجه ده. نه نل حدیثي خبرې
راهي د هغه لارې پر ډکې خونې د وینو د خوړو مې کونه کوي. عشق و محبت دا درته وایي چې د خدای تعالی پر لارې باندې ځې هغه نږدې مقام و الله ته حاصلوي، په دې لار کې به تکلیفونه وړې برداشت به کوي. داسې په مسخره سره سړی نشي رسېدلی. پر قدم به پر ځان باندې فکر کوي، د شیطان سره به مقابله کوي، د نفس سره به مقابله کوي. په حدیث مبارک کې راځي وایي 4 مقابلې چې وکړي نو تو خدای به سره پیدا کوي. اوله مقابله د نفس ده. نفس هغه خبیثه قوه ده چې د الله سره مقابله د الله نه مني، الله ته وایي ته څه. دا یې وروسته تر دې اقرار په وکړي چې 3 واره یې ویښاوه په دوزخ کې، وارده واره یې مني نه، بالاخره و دې ځای ته راورسېدی چې ته څه زه په بندګۍ اقرار ونه کړي. وایي د دغه مقابله به کوي. د دې قوي دښمن چې هغه زموږ په دې ضعیفه کمزوري بدنو کې د دې مقابله کېږي بې له فضل الهي، دا به سړی کوي. دوم به د شیطان مقابله کوي، هغه د خدای تعالی پر لار په صراط مستقیم ولاړ وي، سړی نه پرېږدي. الله ته قسم کړي ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ستا په ذات مې قسم یې که ستا پر لار یې ورسم داسې زه بیا راګرځم. د شیطان مقابله به کوي، سر به ورمتوي، د خدای د لارې بې لرې کوي. 3 دغه ناپوه خلک او ته واته به ملا سوی و ته به دی سوی و دا مقام به دې پیدا کړي، بیا به نو دغه کوي. 4 چې شي دی دا د دنیا لذات و شهوات، تر دې هم سړی نشي تېرېدی. دا مزې و خوندونه هر سړی نشي ترک وهلی چې عشق الهي معرفت الهي په باطن کې تر شورواګۍ تر صلاکتګۍ سړی نشي تېرېدی. دا مقابله به کوي نو به تو خدای. دا اوس په مسخره سره د 4 مقابلې کېږي. دا مقابلې ګرځه د خدای اولیاء وکړي دي، بیا و دغه مقام ته رسېږي. نو نه یې نل چې ویلي کامل دی یا روح ده یا دغه ظاهري نل دی. حدیث خبرې راهي د لارې پورته کې خونې د وینو میکونت کوي چې دا یو عجبه ثقیله سخته لار ده چې پر دې لار باندې ځي. چې سهای کښې عشق د محبت مجنوني د هغه لیوني میکونت کوي. نو په حدیث مبارک کې راځي چې ذکر تر هغه ساعته د خدای تعالی کوه چې خلک لیونی درته وایي، تر هغه وخته پورې ذکر د خدای تعالی د هېڅ شي په کې حد و اندازه نشته. نو دغه کښې د هغه عشق مراد د مجنون څخه هغه عاشق کامل دی چې لا معبود الا الله، لا مقصود الا الله، لا مطلوب الا الله. د دغو کسانو نقلونو و حکایتونو محرم این هوش جز بیهوشی نیست، بر زبان را مشتری جز گوش نیست. محرم بلد و قریب و شناخته این هوشی د دغه عقل د معرفت الهی چې ته د خدای تعالی معرفت ته ځان رسوي، جز ما سوا بیهوشي له بېخبرۍ څه بل څه نسته. جواب دا د بېهوشۍ دارو په ځان وڅښې، د خپل وجود و هستۍ څخه تېر شي، په ځان ناخبره شي، ځان دې ترک واهه، بیا به نو د خدای تعالی معرفت ته حاصلوي چې تر دغه تېر نه شي، تر هغه وخته پورې امکان نه لري. مرخاص زبان را ژبې لرم، دا یو مثال دی د هغه دپاره. مشتری خریدار جز ماشاءالله ګوشي له غوږ څخه بل شی نشته. که خبرې ورته کوم کوې چې زه درته ګډ یم تا په غوږو کې ګوتې نیولي، بیا به نو څه شي زما د ژبې څه وپامه. لکه د دغه ژبې د تقریر دپاره چې یوازینی خریدار غوږ دی، دا ډول دپاره د معرفت الهي خریدار هغه بې خبره له ځان چې د ځان چیر شو، ځان یې نیست کړي په لار کې د خدای تعالی، بیا به نو معرفت الهي حاصلوي. یو خدای معرفت یې لکه زموږ دی، خدا میشناسی؟ میشناسم، چرا نمیشناسم؟ بس دغه کنه. گر نبودی نعلی نیرا سمار، نی جهان را پور نکردی نی جهان را پور نکردی الشکر. څنګه دی هغه وروسته دی زما په پروا نه لري. گر که چیرې نه بود یې نه وای،
نالی ژړا و آواز و فریاد لره د ولي کامل د روح د قلم راوه دې لره ثمرې خوند و میوه که دې ثمرات نه درلودی خوندونه یې نه درلودی دغه د خدای تعالی اولیاء الله چې د خپل مقام څخه لرې کې بیا لکه د ړم چې خوړلی داسې سرګردانه ګرځي درته هغه مقام وایي ته هغه د دنیا په لذتو خوندو پسې ګرځي دا دی ورته معلومیږي لکه دی څه بشي نه یې نل به جهان را دا دنیا پر ډکه نه کردی نوی کړي از شکر له خوښي و له بریښ یو دغه خالي نل دی چې په ځنګله کې ولاړ دی ما او تا قلمان جین جوړو مرلۍ جین جوړو یو هغه شکرنی دی دا سره همنامې دي که په دغه نل کې ثمره و خوند و میوه نه وای په دغه رمزات سره نه غږېدی انوار و تجلیات الهیه یې نه درته معلومولی نو به دغه نل دا ټوله جهان و دنیا له خوښي و ثمرې و له برې څخه نه وای ډکه کړې دا ټوله دنیا په برې و په ګلې ډکه ده که نه ده دا له څه شي څه جوړېږي د نله هغه همنامې د دغه نله سره دی که نه نو دا ډول ولي کامل چې هغه د خدای تعالی مقام حاصلي دا ذریعه و سبب ګرځي دپاره د تعداد نور انسانان یوازې د ځان دپاره نه نور انسانانو ته هم نجات و خلاصوالی ورکړي د بغاوت و د یاغیتوب و د سرکشي و د ګمراهیو څخه شفاعت کوي د اولیاو شفاعت د زرهاو انسانانو دپاره دی چې ماسې وویني ولي کامل پر هغه انسان باندې د دوزخ و حرام خدای تعالی په صورت کې دغونه دغه یشي یک ساعت نشستن با اولیاء بهتر از سال ساعت بیریا په آینده کې مولانا روم صاحب دا درته وایي یو ګړی ناست دی د خدای د ولي سره تر زر کاله بیریا عبادت بیا دی ګوره بیریا عبادت بیخي په تکلیف ولې دا یو رویت یو دیدن د ولي کامل چې د انسان پر بدن باندې ولویږي دا بدن د انسان له قدراتو لکه څه دی پاک یو شی نه پکې خلاص په طاعت سره خدای خو چې پاکي خدای دې شپه ورځ لمونځونه کوو نو ولې نه راګرځو د دې بدو کار اوس ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر په ټینګه سره دا لمونځ ته یې د بدیو راګرځي موږ ته یې دا د پنځه وخته لمونځ کوو په دغه بدیو کې ولاړ خو دا لمونځ نه دی ګوره د هغې خبردار در غمیما روزها بیگا شد روزها با سوزها همراه شد دا بله ما قبل سره څنګه ارتباط پیدا ما و تا به نو پر حال باندې د هغه به برسرې لیوني ژاړو چې زوی دومره څنګه بېکاره زندګي ته دا غریب وګوره هلته په غره کې په هغه غار کې ناست دی شلېدلی ګریوان ببر سر ډوډۍ نسته و عیش نسته تلتک و کمبله نسته زندګي نسته هغه چې هغه د خدای تعالی د انوارو شور دی باندې ولاکه ما او تا په ټول عمر هغه خوندونه و لذتونه و مزې چې هغه د هغه ځای څه اخلي هغه ما او تا نه دي اوس که ته ولي کامل ته وایه چې څه عبث زمانه دې تېره کړه هغه وایي زمانه دې ولاړه چې زه پروا نه لرم زه د زمانې څه پروا لرم دغه محبت الهي دغه غم و عشق چې د انسان په زړه کې پروت دی دغه زړه چې د الله سره تړلی دی دغه زړه دی دغه زندگی ده دغه ژوند دی دا نور ژوند لیس بشیء دی وجه د مناسبت یې دا شوه در غمې په غمو کې ما لره روزهای ورځې بېګاهې تور ماښام شد سولې ټولې ورځې په دغه تکلیفو کې را باندې تېرې سولې چې سهار تر ماښامه پورې د هغه زګیروی دی د هغه فریاد دی د هغه ژړا دی د هغه اسویلکی دی بل شی نشته روزهای ورځې با سوزها سره له سوځلو همراهي ملګري شد سولې دغه ورځې و شپې چې پر ما باندې تېرېږي هغه سوځل د جګر و د سینې و د زړه ورسره ملګري اصلي زندګي و عمر دغه نو موږ ته خو عشق نه دی لیدلی د مجازي عشق دغه مقام دی مجنون اصلي نوم یې قیس دی چې په دغه نارو په دغه فریادو په دغه نقلو کې یادېږي هغه ظاهري عشق درلودی و حقیقت ته نه دی وصل سوی او جامع صاحب علیه رحمه مبارک بیا هلته وایي
بیا به درته راشي په جاموی کې په زلیخا کې جامع صاحب مبارک وایي که داسې وایي چې په مجنون کې دا عشق نه وایي د دنیا او د آخرت دغه بې نه وایي شهرت ونوم هلته شارح ورته لیکي وایي په ورځ کې د قیامت خدای تعالی و دغه علماو ته ورناري وایي تی له ما سره عشق و محبت لري راشي دلته زه دلته یم په دا مابین کې د دوزخ واله کېږي ملایانو نو په چپنې راپورته کړي ورسره ځغلي په پله پسې ګرځي مجنون ته لیلا د دوزخ پر هغه غاړه اواز و فریاد وروکي وایي مجنونه زه دا یم هغه په دا اور ورګټي الله رب العزت ورته وایي د دغه هم عشق و محبت دی د لیلا سره دونه محبت لري چې د جهنم پروا یې ونه درلوده ته له ما سره په دغې دروغو محبت کوې ای وروره د خدای تعالی محبت په کم تکلیف کې موږ ترسره کړي د خدای دین خو موږ دی کوو چې دلته پر سرو کمبلو ناست یو کال ته تکلیف راغلی بیا هم برداشت کوو که بیا دین ته پښو لاندې پایمانه بیا خو نو نشته خبره د غیر سره په تغو دی نه هغه ورځې سره له سوځلو همراهي ملګري شد سولې روزها گراب گوره و باک نیست تو به من ای آنکه چون تو فاک نیست که ورځې ولاړې خو ولاړې دي خلکو څه ګټه پکښې کې وکړه دنیا یې وګټه ما خو عشق و محبت الهي وګټئ نو خو هغه مې وایي کفایت کوي هغه مې هستي ده هغه مې بس هغه زما دپاره سرمایه دا د دنیا هستي خو ټوله پاتېږي دغه ظاهري وجود خو ټوله په قبر کې چنجان خوري خاورې کېږي هغه هستي وجود چې د الله سره وتړل شي په هغه کې بقا هغه نه بیا چنجۍ خوري هغه نه بیا خاورې کېږي هغه ته نه ضرر رسېږي هغه مینه و محبت الهي ورته چراغ و ګشتې په قبر کې لګېږي نو کم یو ښه ژوند روزهای دغه ظاهري ورځې د دنیا ګر که چیرې ربط ولاړې ورته ووایه روځئ باقي پروا نیست نشته ولاړې نو څه دي چې ولاړې عمر تیر شو ولاړې څه دی چې ولاړې تو ته خو بمان پاته یې ای آنچه ای هغه عشق و محبت و غم الهی چون تو په مثل دا غوندې پاکې پاک مقام داسې پاک عزت داسې پاک خزانه داسې پاک لباس داسې پاک دولت بل چیرې دی لکه عشق و محبت الهي چې دا نه د سړي څخه ځي نه غله وړي نه نیستي کېږي نه نفي کېږي نه ورکېږي هر وقت به تل در سره در سره هر که جز ماهی ز آبش سیر شد وانچه بیروزی از روز شد گیر شد وس حضرت مولانا روم صاحب علیه الرحمه دغه محبت الهی منه و محبت و جذبه الهی پر درې قسمه سره تقسیم دا درو قسمو ته ویشي یو قسم هغه اشخاص دي هغه اولیاء الله دي چې د الله رب العزت د معرفت په دریاب کې لوېدلي دي حل من مزید دغه نارې ویي لکه ماهیان ماهی چې هر څونه په ډېرو اوبو کې لکه دی نه په مړېږي چې تر دغه هم ډېرې تر دغه هم صفایي هر څونه چې الله ته وصل کېږي د ده نارې د حل من مزید زیات کېږي یوه دا طبقه یو هغه ده چې قناعت اختیاروي یو لږ حال یې پیدا کړي د مردګانو حال ورته معلوم شو کشف التاجر سر یې لوړ ډولې په هغه قناعت وي نور په حل من مزید نارې نشته بس د هغه یې زده کړه لا د یو درس ملایې په پیدا کېږي بلا یې څه کوي ورته کښېنه بس کار جوړ یو دا رقم خلک دریم نو هغه دي چې د خدای تعالی د دې دواړو مقامو څخه محروم پاتې دا درې قسمه خلک دي هر که هر هغه څوک جز ما سوا ماهی لمایه څه چې عارف کامل جنې مراد دی زعابې له اوبو څخه د رحمت اشته دی خدای تعالی سیرې ماړه شد یو طبقه د اولیاو هغه ده چې خدای تعالی څه جرعه و غرف و هغه یوه شنګ ورکړی دي پر هغه یې قناعت کړی دي کښېنستلی دي بس و آن که هغه څوک بېروزي چې بېرزقه اصلي روزي هغه ورځ اشده لره ډېرې توده و تیارې کشپه شد شوه هغه سړی چې خدای تعالی نه په هغه کې نصیبه کړې ده چې د ځانه څه ماهی جوړ کړي چې
په معرفت الهي نه مړېږي د حل من مزید نارې یې که هغه نشي جوړېدای هغه قانع خو دې ځینې جوړ شي چې هغه څه الله ورکړي دي پر هغه باندې صبر کوي چې د دې دواړو څخه بې برخې شو دا نو هغه محروم انسان خدای تعالی هېڅ برخه ونشي در نیابت حال پخته هیچ و خام پس سخن کوتا باید و سلام حضرت مولانا روم صاحب مبارک درته په بحر و په مکاشفي و په دریاب کې ډېر مخته ولاړې درته یې ودې ته فکر شي چې زه و چاته ګټ دا زما د خبرې امتیاز به څوک وي نو درته خبره راکوتا کې مختصره یې کې راویې در دننه نیابت نشي پیدا کولی حال پخته حال د هغه کامل ولي هیڅ خاني هیڅ ناقص انسان د خدای تعالی اولیاء الله په مراتب و مقامو کې ډېر فرق لري داسې اولیاء شته چې پر دې مخ د مځکې ګرځي تصرفات یې جاري وي و دا سماع دنیا ته نشي رسېدلی داسې اولیاء الله شته چې تر مقامه پورې د روح ځان ورسوي چې څلورم اسمان دی داسې اولیاء الله شته چې تر عرش هم بالا کېږي دا مراتب دي د دوی په مابین در نیابت نشي پیدا کولی حال پخته حال د هغه کامل ولي هیڅ نه خاني هیڅ ناقص انسان پس وروسته سخن خبرې کوتاهی لنډې باید په کار دي وسلام اوږدې اوږدې خبرې په کار نه دي څوک یې امتیاز و ادراک نشي کولی چې نشي کولی ښه د هغه ده چې خبرې وپایده اوس لار و طریقه را ښیي حضرت مولانا روم که ماهی د ځانه نشي جوړولی قانع او صابر خو د ځای هم جوړ کړه د هغه دپاره لار و طریقه څه ده هغه په لاس راکړي بند و بگسیل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بندزار بندې دغه زنځیر و زولنې چې ستا په لاسو په پښو په غاړه کې لوېدلي دي بکسل وشله و بیش کوه باش اوسه آزاد یې آزاد له دغه زنځیرو څخه ای پسر ای ځوان دغه تعلقات د دنیا دغه تعلقات د موراګۍ و د لورګۍ دغه له ځانه څخه لرې کړه خو په غاړه کې د یو زنځیر د دنیا لوېدلی بل د موراګۍ لوېدلی بل د غواګۍ لوېدلی دی هغه به وشي بل د لورګۍ لوېدلی دی هغه به وشي دغه کیسې دي بس په دغه کې عمر ولاړې اختتام و پای ته ورسېد که دغه تعلقات سړی ټوله وشکي نو یې ازادي پیدا کړه او که هلته په یوه پولې تړلی هلته دې ته څه ازاد وای هېڅکله نه دی وایي بندې دغه تعلقات د دنیا د خېښیو د دوستۍ د انسانانو و مخلوقاتو بکسل وشله و بیش کوه باش اوسه آزاد یې آزاد ای پسر یې ځوان دغه پولې چې دې ټول د ځانه وشکوله اوس نو آزاد شولې چند تر څو پورې به باشي یې بندي په زولنو کې سیم د سپینو زرو و بندي په زولنو کې زر د سرو زرو تر څو پورې به دغه فکر در سره وي چې راغونډې که راپلنډې که بس نو دلته بنګله جوړه کړې هلته ښه ساعت پیدا کړي هلته ښه موټر پیدا کړي هلته موراګۍ پیدا دغه فکر دی ذکر دی خو نو پای نه تر څو پورې به دې په دغه تناوع ځان تړلی دغه ټول تعلقات له ځانه څخه لرې کړه بیا به نو تو الله دا د انسان په وس کې گر بریزی بحر را در کوزه چند گنجات قسمتی یک روزه کشکې موږ دغه عقل درلودی چې متوجه سوي حقیقت ته وایي بس خبره خلاصه اوس مولانا روم صاحب دا هغه توصیه ده چې ما او تا ته یې کوي دا اول نیم بیته یې سوال دی دا وروسته نیم بیته یې جواب دی ته فرض که دا ټوله دنیا ستا ده دا ټوله دنیا ستا ده وایي دا درته وایم څوک خوړی شي نو خو یوه ډوډۍ ستا کفایت کوي بالا خوړی شي نو یې څه کوې دا یې ستا 100 روپۍ ستا کفایت کوي دا خونه یې په پیسو ډکه کې څه کوې دغه فکر نو په کوم انسان کې پیدا کوي بس طبیعت یې په سم دی لکه موږک سات په تېرۍ نوره پروا نه ګر که چیرې بریزې توی کې بحر را دریاب در کوزه یې په کوزه کې دا ټوله دریاب په دې خپل ځان کې ځای کړه چند څونه گنجت ځایي قسمت یې تقسیم و ویش حصه برخه یک روزه یې د یوې
ستا یو ګیلاس اوبه کفایت کوي نو ته دریاب څه کوي؟ ستا یوه ډوډۍ کفایت کوي نو ته دا دونه دنیا او دولت څه کوي؟ نو دا فکر په چا کې پیدا کوي چې دا ورسره پیدا حقیقت خو به دغه لکه دی چې وایي که بله کړه. کاسه چشم حریصان پر نشود تا صدف قانع نشد پر در نشود. اوس دا انسان چې دغه د حلم مزید ناري وي لکه جهنم چې نه ډکې شي راغونډې که راپلنډې یوه ملایي دلته لري بیا پسې زغلي په هلمند کې هلته بیا غټه ده په مرجع کې بیا پسې زغلي هلته دغه کیسې جوړې کړي. په دې انسان کې یو ناجوړي د لوېدلې د نوم یې حرص دغه نه ډکېږي. دا هېڅکله قناعت صبر نه لري چې دا ټوله دنیا په لاس ورکړي. نبی کریم علیه السلام وایي که انسان ته 2 ولې د سرو زرو وبهیږي د 3مې تقاضا به وکړي، که 3 ولې واله خو نه وچېږي، د 4مې یعنې نه مړېږي. د خدای تعالی په مخلوقاتو کې 3 نوعې مخلوق نهایت حرص. یو انسان نهایت حرص دی، نه مړېږي نه ډکېږي، بس د هغه راغونډې که راچوي. یو میږی زوی مړ هو زوی یوم بستر یا شه وچلی د ده د بسته کال خوراک یوه دانه ده، هغه هم چې هر ځای تر پښو لاندې چښتان شو هلته پروت مګر نه ګېرېږي چې هلته چښتیت نه شي. ریاشه یې بېرته خوندي کوي، نه د شپې نه د ورځې بې ارام وکنه. یو موږک شو دغسې ژمېدی دی هلته په تلکه لوېدلې یو زوی دې د پلار بس نه کېږي. کاسه یې کاسې چشمې د سترګو حریصان د دغه حریصناکو انسانانو پر ډکې نشد نه کېږي. تا هغه وخت صدف ګوشماهی قانع صابر نشد نسو پر ډک در د ملغلرو ورسته نشد نه کېږي. ګوشماهی په دریاب کې یو مخلوق د خدای تعالی دی چې یو خاص وریځ د پر دریاب راشي ورېدل باندې کوي، ګوشماهی ورته راوځي خوله ورته وازه کړي یو څاڅکی یوه خولې ته ولوېدی پر هغه یې قناعت وکړي ولاړ د دریاب وپای. خدای تعالی یې هغه په نس کې ملغلره پر دا یوه څاڅکي اوبو باندې په هغه یې قناعت وکړي د خدای تعالی ملغلره جنې جوړه. که انسان په هغه څه خپل تقسیم چې الله ورکړي دي په هغه باندې قناعت وکړي خبره بس خلاص. نو که انسان صبر و قناعت مختاره نه کړي د نور څه د علم څه نه ډکېږي یې امکان د دې شته چې ماده ته نور د علم هر چې را جامه ز عشقی چاک شد و ز حرص و عیب کلی پاک شد. دغه سوان و چی شي دی چې زنګ د سړي څخه وړي؟ دغه سوان و عشق و محبت الهي. عشق چې انسان په ځان کې پیدا کړي ولو که مجازي تر حد ته به کېږي بیا به هغه نه غواړي چې هغه مرض ده د سړي. مجنون چې ما درته ویلې چې دغه مقام لري په مجازي عشق کې ولاړ حقیقت یې نسو نشي. پلار راوستی د خدای تعالی و کعبې و بیتې کې ودرول الهي ته دا مرض جنې واخله دا په څه مرض مبتلا دی چې ټوله ورځ په غرو په دشتو کې دا ور خدایه که دا مرض راڅخې نور ژوند څه نه غواړي. خو ده چې دغه معلوم شوی خوند نو د الله عشق و محبت به څه ډول شي د انسان په زړه وجود کې پیدا شي ستا په شان بیا به څه شي خوند ورکړي؟ بیا به نو ده ته ښورواګۍ و سلاطګۍ خوند ورکړي هلاکه په ټوله زمانه نظر له ورته. نو خو موږ دا هغسې نو دی وایي د دغه دپاره لار ده هر کرا هر چا لره جامه لباس کالي د عشق له محبت څخه چا چې چرې شد شول مراد له دغه لباس څخه دغه ظاهري وجود و هستي ده چې دا خپل بدن یې واخلي په لار کې د خدای تعالی لکه ګریوانه ته چې ورانه کې داسې پر ځان چرې داسې نیست او دغه سړی نو ذي حرص له حرص څخه وعیب العیوب السکلي بالکل یې پاکې عشق و محبت یې په ځان وچښي دا خپل بدن یې د خدای په هستۍ کې نیست کړي نو د هغه عیوبو څخه شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت های ما و تا په دې خوشحاله یو چې یاره پیسې خو مې ډېرې کړلې دنیا خو مو پیدا کړه دولت و باچي خو مو پیدا کړه څنګه بنګله ده څنګه موټر دی څه ډول هستي. مولانا صاحب مبارک چې په غرو کې ګرځي او څیرې ګریوان شلېدلي کالي ببر سر د یوه نله سره ملګري څه وایي وځان
اطمینان په دې ورکړي ځان ته خطاب کړي شاد خوشحاله باش اوسه ای هغه ذاته عشق محبت ای عشق و محبته ای جنون و لیونتوب الهی خوش شده سودای ما دغه سودا دا ما څه سودا کړې ده په دې کې تاواني نه یم چې دغه ظاهري وجود و اشتي مې پر الله خرڅه کړله دا مې نیز کړله د خدای تعالی معرفت و عشق مې واخلې په دې کې زه تاواني نه یم دا مې ښه دغه کړې ده سودا ای طبیب جمله علتهای د ټولو ناجوړیو مازما عشق و محبت چې په انسان کې پیدا شي دا یو رنځ راولا کوي نو داسې خزانه چې ما پیدا کړې ده د ټولو عیوبو یې پاک کړم په دې کې ما نقصان و تاوان نه دی چې د الله سره مې دا سودا کړې ده خدای تعالی دغه یې موږ ته نه وایي څنګه دی هغه آیات کړی چې پر ما باندې مو ځان و مال و نفس ټوله خرڅ کړی وي په بدله کې زه ورته ته جنت درکوم آیا په دغه سودا کې موږ خساره و نقصان کړی دي هېڅکله تاوان کوي نو دلته هم دی مبارک هغه خبره کوي وایي ای عشق و محبت ای جذبې و اوره چې زما په باطن کې پروت یې ته ډېره غټه هستي ما تاوان نه دی کړی ما ګټه کړې ای دوایی نخوتی و ناموس ما ایتو افلاطون و جالینوس ما افلاطون خاتم د حکما و اشراقیه و دی جالینوس خاتم د حکما و متشالکه و دی دا دوه هغه د دنیا غټ حاکمان دي په ظاهره سره چې ظاهري امراض و امتیاز ډېر ښه کولی چې دغه امتیاز کولی شي که د سړي د مرض تشخیص طبیب حاذق واقعي و نفس الامري وکړي بیا نو هغه و هغه مرض ته ځان رسولی شي تشخیص کولی نو چاره و دوا و علاج هم کولی که دې بیاعت د مرشد کامله سره وکړي چې هغه ستا د مرض ادراک کولی شي نو ستا باطني تصفیه کولی شي که د لاس په لاس کې وغاجر ته ورکړي هغه په خپله تر سره و تر نوکه پورې د څه بلا و ډک کړو نو به ستا څه تصفیه و دا کېدای شي ممکنه لیاقتکشي دی شی نه ده ای دوایی ای چاری و علاجه نخوت د لویۍ و تکبر و ناموس د عزت مازما د انسان ظاهري غوښتنه دا ده چې دغه خوند ورکړي چې خلک یې نوم واخلي ملا سورګل به نو نه پېژني یا ولې هغه دلته چې زګونه غورځوي ناست یا طالبان اوس داسې چې پر منبر ناست دي داسې چې پوسټین اغوستي داسې لوله کاړه چې ده داسې رقم بیانونه و درسونه کوي دا د انسان تقاضا ده دا خوند ورکړي او دغه په واقع و نفس الامر کې د هغه دی تکبر نو چیش ته وایي خدا فضیلت د ځان استحکار د غیر خدا هغه به د تکبر تعریف که عشق په انسان کې راغلی تر ځان یې چیر کړي دغه هستي جنې ولاړ ولاکه بیا تکبر پکښې کې پیدا دا چې دی به بر سر ګرځي شلېدلی ګریوان چې په ډبرو ولې او دی به تا ته نظر لا نه کړي نو دا اوس د ده تکبر لویي دا په چی دا په چی چې د سړي سوري کېږي دا په دغه محبت الهي ای دوایی ای چاره و علاج و دوا نخوت د لویی و تکبر و ناموس د ظاهري عزت مازما ای عشق و محبت تو تچی افلاطونی و جالینوس او جالینوس مازما ته د ظاهري و د باطني امراضو د پاره چاره و علاج ته هغه واقعي طبیب یې چې زما د مرض علاج کولی نو زه به ولې په تا نه یم خوشحاله ولې به زه تا لو هستي نه بولم ولې به تا لوی شی نه جسمی خاک از عشق بر افلاک شد کوهی رقص آمد و چالاک شد ته نه ګورې ودې ته جسمي دغه بدن خاکی چې د خاور څخه جوړ شوی دي ټول انسانان اصل و عنصر ذات وجود یې له چیش څخه دی د خاور څخه دی که نه دی بابا علیه السلام د چیش څخه جوړ
له خاورې څخه موږ ته ټول اولاد دی دا چې اوس خدای تعالی یو طریقه د تولد و تناسل جوړه کړه پر سره کم دا دنیا ته انسانان راځي دا خو بېله خبره ده اصل خو مو خاوره جسم دغه بدن خاکي چې د خاورې جوړ شوی دی از عشق له محبت الهي صبر افلاک پر اسمانو باندې شو نبی کریم علیه السلام تر عرش معلی نسو عیسی علیه السلام په څلورم اسمان کې نه دی موسی علیه السلام په شپږم اسمان کې نه دی د خدای اولیاء نشي تللی په یوه قدم تر عرش پورې رسي دا د څه شي لپاره خو د هغسې بدنونه چې د دغه خاورو څخه جوړ کوه تور د رقص په گردش باندې آمد رالی و چالاک شد شو فلما تجلى ربه للجبل دكا وخر موسى صعقا چې الله رب العزت هغه یو نور و موسی علیه السلام ته پر کوه تور باندې ور معلوم کی بے خود و بے اختیار پر ځکه باندې ولوي کوه تور لکه انسان داسې عشق و محبت و جذبه پکې پیدا شوله دا یې روح شوله که ته وا ډبره وګوره رقص وګوره د خدای تعالی عشق چې پکې پیدا شو هغه لکه زندگی و ژوند و حیات و روح چې پیدا کړل داسې په حرکت کې دا به څونه د تعجب خبرې چې په ډبره وسخر کې د الله محبت پیدا کیږي په حرکت کې راځي او انسان دغسې بې جذبې پاته وي بې عشق و بې محبته پاته وي نه خپل الله وپېژندي نه خپل مولا وپېژندي نه خپل ځان وپېژندي نه خپل مطلب و مقصد وپېژندي عشق جان تور آمد عاشقا تور ماست و خر موسی صاعقا په دې کې دفعه د اعتراض وایي سوال مه راباندې کوه چې غر وګوره حرکت